السلام علیکم. په یوه مشرکه ټولنه کې او د یو بت جوړونکي په کور کې الله پاک یو انسان پیدا کړ چې دغه انسان تر قیامته پورې زموږ لپاره، د مخکنیو قومونو لپاره او د راتلونکو نسلونو لپاره الګو دی. هر هغه څوک چې له موږ نه وروسته راځي، دغه انسان به د ټولو لپاره الګو وي. دا د شجاعت، د مېړانې، د جرأت او د توحید رمز او الګو دی. یو عجیب انسان دی. دومره قربانۍ یې ورکړي او دومره شجاعت او مېړانه ده ښودلې ده او له ډېرو سختو امتحانونو دی په داسې حال کې بریالی راوتلی چې الله پاک سره له دې چې یو انسان و، امت یې بللی دی. یعنې سره له دې چې دغه انسان یو و، خو د یو امت په شانتې و. الله پاک خپل ملګری بللی دی. دا څوک دی چې داسې عجیب صفات لري؟ دی د یو بت پرسته او بت جوړونکي سړي په کور کې پیدا شو، د عراق په بابل کې. دی اووه کلن شو. اووه کلنۍ پورې ده به کتل چې پلار یې بتان جوړوي، له تیږو نه بتان جوړوي، بېلابېل شیان ترې جوړوي، لوی جوړوي، واړه جوړوي او بیا بازار کې پلوري. خلک راځي د دې عبادت کوي او دې ته خوراک او څښاک راوړي او پښو کې ورته ږدي، بیا دوی تبرکاً خوري. کله چې اووه کلن و، له پلار سره یې بحث شروع کړو. پلار نه به یې پوښتنه کوله چې پلاره دا ته څه کوې؟ دا څه شی دې شروع کړي؟ دا څه شی دی؟ دا ته چې جوړی، دا ولې جوړی؟ پلار به یې ورته ویل چې دا خلک د دې عبادت کوي، زه دا جوړومه، دا پلورمه او خلک بیا د دې عبادت کوي. د ده عمر اووه کلن و، خو دومره هوښیار او دومره چالاک او دومره پوه او دومره ځیرک و چې اووه کلنۍ کې له پلار نه دغې سختې پوښتنې کولې چې پلاره بالاخره دا ته څه کوې؟ دا ستا خلک څه کوي؟ تیږو نه شیان جوړوئ، بوتان جوړوئ، بیا ورته په سجده کېږئ، عبادت یې کوئ او بېلابېل احترام او درناوی ورته کوئ. پوښتنه به یې ترې کوله چې آیا دغه شی تاسې ته ضرر رسوي؟ کوم تاوان درته رسوي؟ کوم ګټه درته رسوي؟ که نه، آیا تاسې اوري؟ پلار به یې ورته ویل چې نه، دا زموږ پلرونو همداسې کړي وو، همداسې دا سلسله روانه ده. قوم به یې ورته ویل چې زموږ نیکونو دا سلسله را روانه کړې ده، دوی د دغه شي عبادتونه کوي، د دغه شیانو، او موږ هم دغه لاره څارو. دا ابراهیم علیه السلام و. دی الله پاک د یو بت جوړونکي په کور کې یو بت پرسته ټولنه کې پیدا کړی و. کله چې دی اووه کلن شو، له هغه ځینه الله پاک وایي چې ده ته موږ دغه هوښیارتیا، دغه رشد او دغه مېړانه، دغه پوهه، دغه ځیرکوالی، دغه حجت او دا هر څه موږ ده ته ورکړي وو. دی چې کله راتلو نو ورو خپل قوم ته په ننګونه باندې بدل کېدو. ده به خپل قوم ننګوو، د دغه عقیده او باور چې دوی لرو. ابراهیم علیه السلام د توحید، د شجاعت، د مېړانې، په الله پاک باندې د توکل، د قربانۍ د ورکولو، له امتحانونو نه د بریالي راوتلو د ټولو رمز او الګو دی. تر قیامته پورې به دا موږ ته الګو وي. الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته امر کړی چې د هغه په ملت اوسي. موږ ته امر کړی چې د ابراهیم علیه السلام منځلارې لاره او د هغه منهج او هغه تګلاره، د هغې مطابقت تاسو وکړئ. ابراهیم علیه السلام عجیب انسان و. دومره سختۍ پرې راغلې وې، دومره سخت امتحانونه الله پاک له هغه اخیستي وو، مګر په ټولو کې کامیابه شوی و. د ابراهیم علیه السلام په سیرت کې او د ده په درسونو کې او د ده په تاریخ په اورېدو کې او د ده د عمر او د ده د ژوند په لوستلو کې موږ ته داسې درسونه دي چې همدا نن هم راته پکارېږي او تر قیامته چې څوک راځي، دا به دوی ټولو لپاره الګو وي. الله پاک خپل ملګری بللی دی، خلیل الله. همداراز الله پاک سره له دې چې یو انسان او یو امت یې بللی دی. ان ابراهیم کان امة قانتا لله، یو امت الله پاک ته تابعدار او د الله پاک عبادت کوونکی امت ابراهیم علیه السلام. ابو الانبیاء یې بولي، د پیغمبرانو پلار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام له لارې د ابراهیم علیه السلام په نسلونو کې راځي، په اولاده کې راځي.
اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، دا هم د ابراهیم علیه السلام اولاده ده. ټول پیغمبرانو، ځکه ورته ابو الانبیا وایي. الله پاک د داسې رمز ټاکلی، داسې الګوی ټاکلی چې تر قیامته به د نوم د خلکو په ذهنونو کې راتازه کیږي وخت په وخت. ځکه الله پاک قرآن کریم کې په 19 سپارو کې په شاوخوا 15 سورتونو کې 9 ځلې یاد کړی دی. دا ځکه چې زموږ په ذهنونو کې دی حق شي. هر وارې چې موږ قرآن ته مراجعه کوو، د دین اصلي مرجع ته مراجعه کوو، موږ ته د هغه میړانې، د هغه خودانې، د هغه قربانۍ او د هغه شجاعت او د هغه ټول د یوه الګو په صفت باندې تازه شي ذهنونو کې. ابراهیم علیه السلام الله پاک د دعاګانې کړي چې یا الله زما نسل داسې دغه که چې ستا عبادت کوي، په دوی کې نیکان داسې انسانان پیدا کړه چې نورو خلکو ته بلنه ورکوي چې ستا لارې ته راشي، ستا دین ته راشي. ځکه خو الله پاک د ده په نسلونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او اخواته ابراهیم علیه السلام په نسل کې اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام او دغسې اسماعیل علیه السلام هم پیدا کړي دي. بیا دغه ټول انسانان چې د ده په نسلونو کې راځي نیکانې، ټول د ابراهیم علیه السلام په امت او ټول د ابراهیم علیه السلام په ملت دي. مونږ چې کله لمونځ کوو، پیلې په هغه څه کوو چې ابراهیم علیه السلام یې بنسټ ایښی د الله پاک په امر باندې، د کعبې شریفې. مونږ لمونځ کې کعبې ته مخ کوو. دا کعبه الله پاک د ابراهیم علیه السلام په واسطه باندې جوړه کړې. کله چې لمونځ ختموو، ابراهیم علیه السلام باندې درود وایو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترڅنګ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 15 وخته هر رکعت کې چې مونږ کینو مونږ یادو، قاعده کې مونږ ابراهیم علیه السلام یادو. سبحان الله، الله پاک دغه ټولو قربانیو چې د ورکړي، دغه ټول شجاعت چې د هر څه په بدل کې د ذکر او یاد او دغه الګوواله تر قیامته پورې تازه ساتلی دی. سبحان الله. تر ټولو بل مهم هغه یاد چې د ده پاتې دی د حج او د عمرې مناسک او ارکان دي. سبحان الله. همداسې صفا او مروه کې چې راځو، دغه سعیه صفا او مروه کې چې کیږي، دغه د ابراهیم علیه السلام د اولاد د میرمنې بیبي هاجرې او دغه اولاد ابراهیم علیه اسماعیل علیه السلام چې کله هلته پرېښودل شول، چې دا بیا وروستي درسونو کې انشاءالله موږ تاسو پرې خبرې کوو، له هغه ځای نه موږ ته په میراث راپاتې دي او الله پاک موږ باندې لازمي کړي دي او د حج او د عمرې مهم ارکان دي. همداراز مقام ابراهیم په خپله هلته 2 رکعته نفل کول، کله چې موږ حج پیلوو هلته، او حج چې کله خدای پاماني د حج نه اخلو هم هملته نفل کوو، طواف کوو. د ټول ارکان او مناسک الله پاک ابراهیم علیه السلام ته ښودلي، بیا زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. نو ابراهیم علیه السلام ډیر یو عجیب شخصیت دی، ډیر زیات مهم شخصیت دی. نو ځکه مې دغه لړۍ شروع کړې ده چې د ده سیرت او تاریخ بیان کړم درته. دا لړۍ را سره تر پایه وګورئ، ډیر مهم درسونه پکې دي. کله چې ابراهیم علیه السلام راځوانېدو کې و، راځوان شو، ورو ورو د ده عمر پخېدو، خپل خلک یې لیدل چې په باطل باندې دوی ولاړ دي، بت پرستي کوي او بت پرسته ټولنه کې دی، له یوه لوی قوم سره، لویو خلکو سره، له یوې لویې پاچاهۍ سره مخامخ په ټکر کې و. یو انسانو د الله پاک لارې ته دعوت کو. د له خلکو نه پوښتنه کوله چې خلک ورسره وو، بحث یې کو، پلار یې مو او نور خلک هم وو. پوښتنه یې کوله چې دا تاسو د څه شي عبادت کوئ؟ آیا دا ستاسې غږ اوري؟ تاسې ته ګټه تاوان رسولی شي؟ دا هر څه کولی شي؟ هغوی ورته په استدلال کې وایي چې موږ خپل پلرونه او خپل نیکونه په دې باندې موندلي چې دغه کار یې کوي او رواج دی، رسم دی، موږ یې هم کوو. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې زه دغه څه چې تاسو عبادت کوئ، زه له دوی سره دښمني کوم، زه له دوی نه بیزاره یم، زه د یوه الله عبادت کوم. دا الله څوک دی؟ الذي خلقني فهو يهدين. دا هغه رب دی چې زه د هغه رب عبادت کوم چې زه پیدا کړی یم او ما ته لارښوونه کوي. والذي هو يطعمني ويسقين. هغه رب دی چې ما ته روزي راکوي، خوراک څښاک راکوي. واذا مرضت فهو يشفين. کله چې مریض شم هغه شفا راکوي. والذي يميتني ثم يحيين. هغه رب دی چې ما نه روح اخلي، زما ژوند اخلي، زما چې کله اجل پوره شي وژني مې، او ثم يحيين، بیا مې بیرته را ژوندی کوي.
قیامت کې مې بیرته راپاڅوي، بیرته مې راژوندی کوي. والذي اطمع ان یغفر لی خطیئتي یوم الدین. هغه رب دی چې زه ورته تمه لرم چې د قیامت په ورځ به ماته بخښنه وکړي. بیا ورته بعد د دې نه چې دغه استدلال کوي، ابراهیم علیه السلام دعا کوي: رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین. ای ربه ماته حکم، ماته حکمت، ماته احکام را زده که، ماته دا ډالۍ که، والحقنی بالصالحین، او ما نیکو انسانانو سره یو ځای کړه، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، او زما لپاره نومیالیتوب را په برخه کړه په راتلونکو نسلونو کې. سبحان الله، دا دعاګانې ټولې قبول شوي دي. تر دې بل نومیالیتوب څه کېدای شي چې قرآن کریم کې 9 ځلې یاد شوی، په 25 سورتونو کې، په 18 سپارو کې. او رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت د په اولاده کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې ابراهیم علیه السلام زما له پلارونو یا نیکونو نه دی. سبحان الله. وجعلنی من ورثة جنة النعیم، او ما د جنت له وارثانو وګرځوه. دا دعا هم قبول شوه، الله پاک د جنت له وارثانو ګرځولې. واغفر لی ابي انه کان من الضالین، او پلار ته دعا کړې چې یا الله زما پلار ته بخښنه وکړه، هغه په بېشکه په ګمراهۍ کې و. خو دا دعا یې نه ده قبول شوې، ځکه چې پلار یې مشرک مړ شو، او الله پاک ورته ویلي و وروسته ابراهیم علیه السلام ته په بل آیت کې د قرآن کریم ویلي چې کله چې ابراهیم علیه السلام پوه شو چې دی د الله دښمن دی، بیا نو د پلار نه بیزاره شو، براعت یې اعلان کو. بیا وایي چې ولا تخزنی یوم یبعثون. ای ربه په هغه ورځ ما مه شرموه چې کومه ورځ ته خلک بیرته راژوندي کې. یوم لا ینفع مال ولا بنون، په هغه ورځ چې نه اولاد او نه مال څه ګټه رسولی شي. الا من اتى الله بقلب سلیم، مګر دا چې له سپېڅلي پاک زړه سره څوک خپل رب ته راشي ودرېږي. په دغه ورځ باندې ما مه شرموه. دا دعا زده کړئ او همیشه یې وایي چې ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روایتونو کې راځي چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه به تهجد کول او همدغه آیتونه به یې تر سهاره تکرارول او ژړل به یې. سبحان الله، د ابراهیم علیه السلام عجیب مناقب او عجیب سیرت دی. کله چې دی دغه استدلال کوي له خپل خلکو سره، له خپلو نورو خپلوانو سره، قوم سره دغه استدلالونه کوي، هغه بل دغه نه لري، بس په سترګو باندې پردې رانغاړلې دي او غوږونو باندې پردې دي او زړونو ته یې قلفونه ورچولې دي، حق خبره پې تاثیر نه کوي. ابراهیم علیه السلام هر فرصت نه استفاده کوي چې خپل قوم ته هدایت وکړي، ورته وایي چې راځئ د الله پاک لارې ته راشئ، خو هغوی یې نه مني. بالاخره یوه ورځ یو لوی محفل برابرېدونکی و. دغه مشرکینو داسې عادت درلود چې دوی به یو فستیوال د اختر په شان دوی ته یو خوشحالۍ محفل و، دوی به راټولېدل، ټول په صحرا ته به تلل او هلته به یې دغه محفل جوړوه، بیا به بیرته راستنېدل. محفل نه مخکې به دوی دغه خپلو بوتانو ته ځینې خوراکونه او شیونه ایښودل، ماښام به یې بیا خوړل. دوی دغه فرصت او دغه محفل ته ابراهیم علیه السلام هم دعوت کړ چې راځه ته له موږ سره لاړ شه، خو ابراهیم علیه السلام معذرت وغوښت او ورته ویل چې زه نشم تللی، زه تاسو سره نه ځم. ابراهیم علیه السلام اوس یو پلان لري، غواړي چې د خپلو خلکو ته اوس هغه حکمت ور وښایي. دی پاتې شو، خلک لاړل. دی لاړو، هغه کوم ځای کې چې دا بوتان پراته وو ګرد چاپېر ټول پراته وو، د ده یو مشر هم و د دې بوتانو، دا ټول بوتان یې ونړول، ټول یې مات کړل، ټوټه ټوټه یې کړل، دا یو یې پرېښوده، بېرته لاړ. خلک چې کله راستانه شو چې ویې کتل، وای د دوی خدایان چا ویجاړ کړي دي، مات کړي ټول ټوټه په بل مخ پراته دي، یو پکې پاتې دی مشر یې. کوم چا د خلکو ته ویل چې ابراهیم په نوم یو ځوان دی، هغه ما واورېدو چې د ځان سره داسې بنګېدو او ویل چې تاسو لاړ شئ، زه به ستاسې د خدایانو سره وګورم. پلان یې درلود، غواړي چې اوس خپل قوم ته په عملي مثال باندې د دوی د خدایانو قدرت او قوت ور وښیي. ابراهیم یې راوغوښتو، ټول راغلل، ولاړ دی. پوښتنه یې ترې وکړه چې ولې دې دا کار کړی؟ هغه ویل چې له دې مشر نه پوښتنه وکړئ. په دې ګوتې اشاره وکړه چې دې غټ دا کار کړی، یعنې دې غټ
خلکو فکر وکړ چې بوتانو ابراهیم علیه السلام په دې ګوته اشاره کړې وه. هغوی ورته وویل چې چورت یې خپلو منځونو کې پوه شو چې والا قصه خرابه ده، اوس دوی نه څنګه پوښتنه کوي چې دا بوتان چا مات کړي؟ ویل چې له دې مشر نه یې پوښتنه وکړئ ده شاید کړی. هغه ویل چې دا خو خبرې نشي کولی. نو ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې هغه چې خبرې نشي کولی، ستاسې د خدایانو دفاع نشي کولی، تاسو ته حال نشي نه ضرر در رسولی شي نه کوم تاوان او نه ګټه، نو څنګه د دې عبادت کوئ؟ الله په قرآن کریم کې دې ته داسې یو اصطلاح کارولې چې د دوی د عقلونه پوندو ته لاړل. په داسې حالت کې چې دا د ابراهیم علیه السلام استدلال یې واورېدو، د دوی عقل سرچپه شو. نو دوی خپلو منځونو کې سره فکر وکړ چې د ابراهیم علیه السلام سره بله لار نه کېږي. خپلو منځونو کې ویل چې د خپلو خدایانو مرسته وکړئ او ابراهیم په اور وسوځوئ. سبحان الله، ابراهیم علیه السلام د داسې غوسه و د ټول خدایان یې ورته نړولي وو. ویل د خپلو خدایانو مرستې ته راودانګئ او دا سړی وسوځئ چې د نورو قومونو دپاره د یې الګوي. عجیبه ده، خپلو خدایانو مرسته دوی کوي، دا څنګه خدایان دي؟ خو بالاخره دوی تابعه ونیوله چې یو لویه کنده وکیني. هغې دپاره یې څو ورځې لرګي راوچلول. په دې لرګیو کې چې کله دغه ښه پراخ لرګي راټول کړل او اور یې پکې واچو. چې کله یې اور واچو نو ابراهیم علیه السلام یې په منجنیق باندې یو ډول غټه دغه د وسیله ده چې خلک پې دغه جګړه کې تیږه غورځوي چې بلډینګونه خراب کړي، څوک پې تاواني کړي. نو ابراهیم علیه السلام یې په دغه منجنیق یو پلخمان ورته ورته شی دی چې د سیپي ګزاري هغه کې راکش کوي، بیرته ګزاري داسې. ابراهیم علیه السلام یې په دې کښېناوه، لاسونه یې ورته تړلي دي، پلار یې دی، ټول قوم یې ولاړ دی. ابراهیم علیه السلام په منجنیق باندې ناست دی او په خوله باندې یوه دعا کوي. ملایکې په تمه دي چې الله پاک به اوس امر ورته کوي چې مرستې ته ورشي. ابراهیم علیه السلام د الله پاک په تمه دی، یو دعا کوي، یو عجیبه دعا ده چې ابراهیم علیه السلام یې له دې وژغورلی. په صحیح بخاري کې هم په دې اړه راغلي دي چې دا دعا درته وروسته بیا وایم. د دې ویډیو په آخر کې درته د دعا په اړه تفصیلي خبرې کوم. ویډیو را سره تر پای وګورئ، دا دعا پکې حتما شته ده انشاءالله. ابراهیم علیه السلام یې ورګزار کو. پوهېږئ ولې ګزار کو ابراهیم علیه السلام په دې منجنیق؟ ځکه اور دومره پراخ و چې نږدې خلک نشو ورتللی او څنډو کې نه غوښتل چې ابراهیم علیه السلام پې وسوځي، بلکې ابراهیم علیه السلام په داسې شکل وسوځي چې نورو نسلونو ته بیا درس شي، یو مثال جوړ شي. څوک چې زموږ خدایانو سره داسې کار کوي، موږ په حق کې دا کار کوو. ابراهیم علیه السلام یې وغورځوه ورته. کله چې یې وغورځو، الله پاک امر وکړو په اور باندې چې یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم، ای اوره په ابراهیم علیه السلام باندې یخ او سلامتی شه. ابن عباس رضی الله عنه وایي که الله پاک دې اور ته نه وی ویلی چې سلامتی شه د یخوالي تر څنګ، نو یخوالي به ابراهیم علیه السلام ته زیان اړولی و، وژلی به و. الله پاک حکمت ګوره، ورته وایي چې یخ او په ابراهیم علیه السلام باندې سلامتی شه. ټول خلک په تمه دي، نظاره کوي، تماشه کوي. اور چې کله مړ شو، لوګی یې مړ شو، اور خلاص شو چې یو دنګ ځوان د اور په منځ کې ولاړ دی. خلکو او ابراهیم علیه السلام، ابراهیم دا خو نه دی سوی. ابراهیم د اور له منځه راووتو، سبحان الله. راغی خلکو منځ کې یو د منګازاخ شو، خبره خپره شوه چې ابراهیم علیه السلام اور و نشو سوځولی او د ابراهیم رب ابراهیم وساتو. د دومره معجزې د خلکو په مخ کې، د خلکو سترګو پر وړاندې معجزه، اما بیا هم د دوی زړونه دومره تور شوي چې ایمان نه راوړي. ابراهیم علیه السلام راووتو، دا خبر خپور شو. د هغه وخت پاچا چې ډېره پراخه پاچایي لرله، نمرود ته خبر رسیږي. نمرود یې راغواړي، بحث ورسره کوي. اور ونه شو سوځولی، دا څنګه ځوان دی، جادوګر دی، څه دی؟ نمرود یې ځان ته راغواړي. په بله برخه کې درته د ابراهیم علیه السلام او د نمرود کیسه کوم. الله پاک چې انسان ساتي، د اور په منځ کې یې ساتي. کله چې ته په الله توکل کوي، د اور په منځ کې دې ساتي. څومره مشکلات چې لري،
الله پاک دې ساتي. که ته په الله پاک باندې توکل وکړې همدا نن ابراهیم علیه السلام په شان دې ساتي. څوک چې په الله توکل کوي الله پاک یوازې نه پرېږدي. اوس لازم دی ته چې ابراهیم علیه السلام کومه دعا وویله چې الله پاک له اوره وژغوره. په حدیث شریف کې راځي او مفسرین وایي چې کله چې ابراهیم علیه السلام دغه خلکو اور ته غورځاوه ابراهیم علیه السلام دا دعا وویله حسبنا الله ونعم الوکیل. دا همغه دعا ده چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په یوه غزوه کې چې بېلابېل روایتونه راځي چې په کومه غزوه وه کوم څوک راغلل ورته وویل چې مشرکینو یا ستا دښمنانو یا قریشو یوه لویه ډله جوړه کړې ده یو پوځ یې جوړ کړی دی چې غواړي په تا حمله وکړي او تا له منځه یوسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو ملګرو نه غوښتنه وکړه چې دغه دعا تکرار ووایي حسبنا الله ونعم الوکیل. کله چې دوی دا دعا وویله الله پاک سملاسي د دوی دعاګانې قبول کړې. همداسې چې د ابراهیم علیه السلام دعا هلته قبول کړه او له اور یې بچ کړ همداسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا قبول کړه او د دوی په زړونو کې اطمینان پیدا کړ. دوی په غزوه کې بریالي ستانه شول. بیرته که موږ او تاسې هم همدغه دعا وایو همیشه او الله پاک نه پرې مرسته غواړو موږ به هم له مشکلاتو دغسې جنجالونو او تکلیفونو نه بچ کړي. کله چې له مشکلاتو سره مخ کېږئ همدا وایي چې حسبنا الله ونعم الوکیل. الله پاک په قرآن کریم کې د دغه آیت نه ورپسې آیت کې وایي چې فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. کله چې وای دوی دغه دعا ویله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء دوی د الله پاک په نعمت د الله پاک په فضل باندې بیرته راستانه شول په داسې حال کې چې ضرر ورته نه ورسېدلی. یعنې الله پاک وژغورل. هلته ورته مشرکینو ویل چې داسې یو پوځ یې جوړ کړی داسې یو څوک راغی ورته ویل چې مشرکینو داسې یو پوځ جوړ کړی داسې یو لښکر یې جوړ کړی تاسو به له منځه یوسي. د دوی زړونه مطمئن شو ایمان یې پیاوړی شو او همدغه دعا باندې چې حسبنا الله ونعم الوکیل. کله چې د چی ډار حس کوئ کله چې کوم ډار حس کوئ کله چې کوم حالت در باندې داسې راځي چې نه پوهېږئ څه وکړئ مرسته در سره نه کېږي تنها یوازې یاستئ لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام او څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی کمزوري وو خو د الله پاک په قدرت باندې او د دغه دعا په مرسته باندې دوی پیاوړي شو. همدا دعا وایي چې حسبنا الله ونعم الوکیل. الله پاک سملاسي د دوی ځواب ویلی. قرآن کریم کې د دې آیت پسې بعدي دغه فا کلمه چې کله په دغه کې راځي علما وایي چې دا سملاسي د جواب په معنا ده چې څنګه دوی دعا کړې الله پاک قبول کړي. که موږ هم دا دعا وکړو الله پاک سملاسي قبلي. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. دوی بیرته راستانه شول په داسې حال کې چې بریالي وو هیڅ ضرر ورته نه ورسېدلی د الله پاک په فضل او نعمت باندې له کوم ضرر پرته له کوم تاوان پرته دوی بیرته راستانه شوي وو او دوی د الله پاک رضا لټوله په دغه څه کې چې دوی کول. یعنې دغه کوم دعا چې دوی کوي دا کوم غزوه چې دوی کوله غزا یې کوله په هغې کې دوی د الله پاک رضا لټوله او په دغه دعا باندې دوی د الله پاک خوشحالي لټوله او الله پاک نه مرسته غوښتله. الله پاک هم ورته په بدل کې د دوی هغه څه چې یې غوښتل ورې کړل ویې ژغورل او زړونه یې ورته مطمئن کړل. نن ورځ هم له دغې دعا تاسو استفاده کولی شئ. همدا دعا وایي چې هر وخت مشکل سره مخ کېدلی. سلام علیکم.